ماضي، حال او مستقبل. دا درې زمانې دي. خو چېرته موږ په دې باندې سوچ کړی دی چې دې دریو واړو زمانو کې زموږ لپاره د ټولو نه اهم کوم یو ده؟ او بیا پکې دا هم ده، بعضې خلک داسې وي هغوی ماضي پرسته وي، بعضې خلک هر وخت فیوچر 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 زما فیوچر. دریو واړو کې بیلنس هم ساتل پکار دي. د نن ویډیو کې د دې جایزه اخلو چې د کوم یو زمانې زموږ لپاره څومره اهمیت دی. د ټولو نه نومېره ماضي خبره کوو. ماضي پاست ریکارډ دی، نو ماضي ته استاد ویلی شي. او تاسو به اورېدلي وي چې وایي تجربه د ټولو نه ښه استاد دی. د تجربه څه شی دی؟ هر هغه څه چې په موږ باندې تېر شوي وي، موږ لیدلي کتلي وي، نه هغه زموږ تجربه وي. نو دې ځای کې اوس د ماضي اهمیت تاسو د دې نه اندازه ولګوئ که نه، چې لکه موږ تر اوسه پورې څوم زده کړي دي. که د کتاب نه زده کړي دي، که د استاد نه زده کړي دي، مطالعه کړې ده، مشاهده کړې ده، تجربه ده، څوم چې دي نه هغه زموږ په سب کانشیس مایند کې دلته کې سیو شوي دي. نو چې دلته کې سیو شوي دي نو هغې نه څه جوړ شوي دي؟ یاداشت، میموري. اوس که دغه میموري موږ بایلو نو سوچ وکړئ څه به پاتې شي؟ نتنګ، هېڅ نه. لکه مطلب دا دی بیا به ما ته هم دا هم پته نه وي چې زما څه نوم دی. ما ته به د خپل کور لاره هم نه معلومه او د خپل کور بنیان به هم نه پېژنم. اوس دغه میموري چې کوم ده په دې کې څه بد یاداشت ومي که نه، هغه چې کوم واقعیات به موږ باندې تېر شوي وي چې هغه ښه نه وي او موږ غواړو چې موږ د هغې نه چھټکاره حاصله کړو. اوس آیا د دې نه چھټکاره حاصلول، د دې نه خلاصۍ حاصلول دا ممکن دي؟ نو که څوک هم چې په ماضي کې د داسې بدو تجرباتو نه تېر شوی وي او هغه بد تجربات دلته بیا بیا یادېږي، ډېرې په دې باندې ځان پوهېږي چې موږ د دې نه چھټکاره نه شو حاصلولی. نو چې موږ د دې نه چھټکاره کله نه شو حاصلولی او دا خبره موږ زما مایند ته وکړم چې نه شم حاصلولی، نو خبره خو به کلیر شي که نه، کنفیوژن به ختم شي. زه به نور بیا کوشش نه کوم چې زه د دې نه چھټکاره حاصله کړم. نو په دې وجه باندې په دې ځای کې پوهان او هوښیاره خلک وایي که نه چې د ماضي کوم ناکامۍ دي یا څه بد تجربات دي، هغې بدو تجرباتو او ناکامو سره ژوند کول زده کوي، یعنې ان کے ساتھ جینا سیکھ. دغه شان اوس به تاسو داسې خلک هم لیدلي وي چې هغوی ماضي پرسته وي. ماضي پرسته هغې خلکو ته ویلی شي چې هغوی سره بنده کیني، نو هغوی هر وخت د پخوا زمانې خبرې کوي او زړې کیسې کوي. او دا اکثر زموږ نه مشران چې کوم وي نو دوی دغه خبرې کوي ځکه چې دوی خو اوس په حال کې دوی سره د کولو لپاره صحیح نه، نو دوی بیا هغه ماضي هغه خبرې کوي که نه. خو په ځوانانو کې به هم تاسو دا خلک لیدلي وي. او چې کله هم په ځوانانو کې تاسو داسې خلک ووینئ که نه، نو د دې خبرې مطلب دا دی چې ده سره اب ډنګ کې کرنے کا کچھ نہیں ہے. نو د داسې خلکو نه وایي دوری اختیارول پکار دي، لرې دی تلل پکار دي. ځکه چې موږ هغې خلکو سره موږ له سرکل جوړول پکار دي. کوم خلک چې په حال کې اکټیو دی نو هغوی سره چې ته یې نه ته به هم اکټیو کېږي. نو د ماضي اهمیت زموږ دپاره داسې دی چې دا زموږ د استاد دی چې ماضي کې کومې کامیابۍ موږ حاصلې کړي دي، زموږ ښې تجربې دي، نو د هغې نه به هم سبق اخلو. زموږ د کوم غلط کارونه شوي دي نو بیا به د هغې نه ځان بچ کوو. خو ماضي پرسته به نه جوړېږو. اوس دوی پسې د حال نه حال چې کوم دی نو وایي دا د عمل میدان دی، دا هغه پلی ګراونډ دی چې موږ د کیلړي په طور باندې په دې کې ژوند تېروو. دا سټیج دی، موږ اکټرز یو، هر یو سړی خپل رول ادا کوي. بلکې زه خو دا مثال ورکوم که نه، زه وایم دا زموږ د حال چې دی او موږ څو نن کوو، زموږ د افعال اقوال او زموږ کردار دا موږ یو کمیټي اچولې ده، بي سي یې اچولې ده. چې چا کمیټي اچولې ده خو بیا راوځي که نه. نو اوس که زموږ ښه افعال او کردار او دا څیزونه وي نو د هغې نتیجه به ښه راځي، او که بدي نو نتیجه به بده راځي. د خبرې مطلب دا دی چې زموږ فیوچر چې کوم دی نه ټوټلي ډیپنډنټ دی زموږ په پریزنټ باندې. موږ له کول څه پکار دي د حال باره کې، موږ له دا کول پکار دي چې هره ورځ یو نوې انرژي یو نوې توانایۍ سره شروع کول پکار دي. د هرې ورځې لپاره خپله نوې منصوبه او نوې ایجنډا راوړل پکار دي. او هر ماسخوتن چې کله موږ په بالغ باندې سر کېدو نو چې ځان سره دا سوچ کوو چې د نن ورځې کوم ټاسک و آیا هغه پوره شو که پوره نه شو، او د سبا ورځې ټاسک به څه وي. داسې ژوند تر لږ وخته پورې تاسو تېر کوئ، دا د کامیابۍ طرف ته یو اهم او مهمه پوړۍ ده. د حال باره کې هم خلک دا تپوسونه کوي چې موږ پریزنټ مومنټ کې څنګه ژوند تېر کړو. نو جواب دا دی چې موږ هم پریزنټ مومنټ کې ژوند تېروو، خو صرف دا دی چې څوک یې فیل کولی شي څوک یې نشي فیل کولی. خو دې ځای کې یو ډېره ناشنا خبره تاسو ته وکړم. ګوره پریزنټ مومنټ دومره وړوکی دی چې موږ کیچ کولی نه شو. لکه که چېرته دا موږ کیچ کولی شو که نه نو بیا به په کچن کې په چوله باندې د چا لاس نه سوځېده، ځکه چې کله هم زموږ لاس وسوځي او موږ ته څه پته لګي نو بیا هغه پاسټ وي. د دې نه موږ دا سبق هم اخیستی شو که نه چې لکه دا پریزنټ مومنټ چې دی نو دا یو دومره د وخت وړه لمحه ده چې دا زموږ ماضي پاسټ او زموږ فیوچر یو بل سره میلاوي. حال چې دی دا د ماضي او د مستقبل په منځ کې یو پل دی. اوس چې د مستقبل خبره کوو نو مستقبل زموږ د خوبونو هغه سرزمین دی. لکه که په چا باندې ښه ورځ راځي او که نه راځي، خو هر سړی په دې تمه دی چې په ما باندې به ښه ورځ راځي، او ډېره ښه خبره ده چې د امید ساتي، ځکه چې امید ژوند دی او مایوسي مرګ دی. د مستقبل باره کې چې کومه مهمه خبره ده دا ده چې موږ له خامخا یو ویژن پکار دی. که زموږ ویژن نه وي نو د دې خبرې دا مطلب دی چې موږ یو ډایرکشن لیس ژوند تېروو، یو داسې ژوند تېروو چې د هغې موږ ته د منزله پته نشته چې کوم طرف ته روان یو. پرپز آف لایف پکار دی. زموږ به د خپل حال هغه ټارګټس او اهداف چې کوم دی دا به خپل ویژن ته ګورو، خپل پرپز آف لایف ته به ګورو، نو هغه شان به خپل ټارګټ ځان ته کېدو، ګولز به ځان ته سیټ کوو او داسې به بیا روان شو. فیوچر باره کې چې یو کومه غلطه خبره ده صرف دا ده چې تاسو به داسې خلک لیدلي که نه چې هغه هر وخت وایي چې زما فیوچر خراب شو، زما فیوچر داسې، زما فیوچر هغسې. نو دومره زیات فیوچر دا بود چې دی دا هم په خپلو مازغو باندې سوارول نه دي پکار.
ځکه چې که موږ دا دوره په خپلو مازغو باندې سور کړو نو پرزنټ مومنټ چې دی خپل حال چې دی هغه به خراب شي نو د فیوچر لپاره حال خرابول نه دي پکار د دې خبرې هرگز دا مطلب نه دی چې موږ چې په حال کې سخته نه تیرو د خپل فیوچر د جوړولو لپاره به خامخا سخته تیرو خو داسې نه ده پکار ګینې چې موږ خپل حال برباد کړو او فیوچر هم جوړ نشي په دې وجه باندې د ویډیو په اخر کې به موږ دا ووایو چې دغه درې وړه زمانې چې کومې دي د ماضي نه به سبق اخلو حال کې به ژوند تیرو فیوچر باندې به نظر ساتو او اب ځان له جوړو بیلنس پکې پکار دی بل ویډیو کې بلې موضوع سره د الله په امان